अस्सलाम वालेकुम दोस्तانو د ویډیو کې مونږ وایو انګلیسي روزمره کارېدونکې جملې. څلوېښت جملې دي سره د تلفظ. څلوېښت لنډې جملې کومې چې اسانه استعمال دي. نو ویډیو تر اخره در سره وګورئ. پلیز هیر می. مهرباني وکړه ماته غوږ شه. پلیز هیر می. مهرباني وکړه ماته غوږ شه. زیاتره وخت مونږ وایو ماته غوږ شه یا خبر واوره. نو پلیز هیر می. غوږ شه یا واوره خبر. stick with me. زما سره ودرېږه. stick with me. زما سره ودرېږه. ما سره ایثار چې کله چې ته وایې همدلته ودرېږه. ما سره جخت نږدې. stick with me. زما سره ودرېږه. let's go together. let's go together. راځه چې یو ځای لاړ شو. let's go together. راځه چې یو ځای لاړ شو. I assure you. زه تا ته ډاډ درکوم. I assure you. زه تا ته ډاډ درکوم. زه تا ته ډاډګیرنه درکوم. د یو کار نه مخکې چاته تسلیت ورکول یا ادبار ورکول ورته چې داسې به نه کېږي یا داسې به کېږي. اشور کول نو ته ویلی شي I assure you. زه تا ته ډاډ درکوم. It's clear to me. دا ماته روښانه ده. It's clear to me. کله چې ته وایې هر څه ماته کلیر شو، هر څه ماته پاک شو، زه پوه شوم. It's clear to me. ماته روښانه شوله. نو استعمالولی شي. او یا دې ته هم استعمالولی شي چې کله ته وایې زه په هر څه پوه شوم. It's clear to me. زه په هر څه باندې ورسېدم. مونږ وایو په هر څه باندې زه ورسېدم. Pay attention to me. ما ته پام وکړه. Pay attention to me. ما ته پام وکړه یا مونږ وایو ما توجه وکړه. You shouldn't say this. ته باید داسې ونه وایې. You shouldn't say this. ته باید داسې ونه وایې. مونږ وایو داسې خبر مه کوه. You shouldn't say this. Don't take me wrong. ما غلط مه ګڼه. Don't take me wrong. ما غلط مه ګڼه. یو چاته خبره کوې ته ورته ستا په فایده خبره کوم، ما غلط مه ګڼه. Don't take me wrong. زما خبرې نه غلط مطلب مه اخله. Don't take me wrong. Correct yourself. خپله خبره سمه کړه. Correct yourself. خبره دې سمه کړه. It's not for you. دا ستا لپاره نه دی. It's not for you. دا ستا لپاره نه دی. دا ستا نه دی. Not for you. He is resting. هغه استراحت کوي. He is resting. هغه استراحت کوي. هغه آرام کوي. He is resting. Come soon. Come soon. زر راشه. Come soon. زر راشه. Say it now. همدا اوس ووایه. Say it now. همدا اوس ووایه. You came late. ته ناوخته راغلی. You came late. ته ناوخته راغلی. ناوخته شو در باندې. Eat some bread. یو څه ډوډۍ وخوره. Eat some bread. یو څه ډوډۍ وخوره. bread هغه ډبل ډوډۍ ته هم وایي چې کوم جام پې مربا پې استعمالیږي. bread. I need more. زه نور ته اړتیا لرم. I need more. زه نور ته اړتیا لرم یا نور ته ضرورت لرم. یو څه شی دی هغسې ته ورته وایي I need more. نور مې هم پکار دی. نور ته مې ضرورت هم شته. نور ته اړتیا لرم. I'm comfortable. زه آرام یم. I'm comfortable او comfortable.
comfortable یا comfortable آرام ته ویل کیږي چې ته آرام یې. مثال ته شور کې ناست یې ته comfortable نه یې. چې کله ته داسې ځای ته لاړ شې چې هلته شور نه وي نو ته comfortable شولې، نو آرامه شولې. یا په یو کلک ځای ناست یې چې کله لاړ شې صوفه باندې کښېنې نو ته comfortable شوې. Don't take it serious. جدي ما اخله. Don't take it serious. جدي ما اخله. I will rest later. زه به وروسته آرام وکړم. I will rest later. زه به وروسته آرام وکړم. It's very soon. ډېر وخت دی. It's very soon. ډېر وخت دی. I won't mind. زه نه خفه کېږم. I won't mind یا I will not mind. ته چاته وایي زه پرې نه خفه کېږم، څه خبر نه ده. I won't mind. زه نه خفه کېږم. I won't یا I will not mind دواړه ویلی شي. Meet me there. هلته ما سره ووینه. Meet me there. هلته ما سره ووینه. هغه ځای کې ما سره وګوره، ووینه را سره، ملاقات را سره هغه ځای کې وکړه. Meet me there. Don't bother us. موږ مه ځوروه. Don't bother us. موږ مه ځوروه یا موږ مه تنګوه، موږ مه په عذابوه. Don't bother us. Stay out of it. له دې لرې اوسه. Stay out of it. له دې لرې اوسه. مثال زه درته وایم دا زما موضوع ده، د دې موضوع نه لرې اوسه، دې نه ځان لرې ساته. Stay out of it موږ هغه وخت کارو چې کله ته چاته وایې چې دې کې مداخلت مه کوه، زما په کار کې مداخلت مه کوه یا په دې کې مداخلت مه کوه. Stay out of it یعنی مداخلت پکې مه کوه، لرې دې اوسه. It's for us. دا زموږ لپاره دی. It's for us. دا زموږ لپاره دی. I was kidding. ما ټوکې کولی. I was kidding. ما ټوکې کولی. Please sit down. مهرباني وکړه کېنه. Please sit down. مهرباني وکړه کېنه. Wash properly. سم یې ومینځه. Wash properly. سم یې ومینځه. سم یې پاک کړه. Do it carefully. په احتیاط سره یې وکړه. Do it carefully. احتیاط سره یې وکړه. Why you late. ولې ناوخته شوې. Why you late. ولې ناوخته شوې. I'm exhausted. زه ستړی شوی یم. I'm exhausted. زه ستړی شوی یم. خسته شوی یم. It's your choice. دا ستا انتخاب دی. It's your choice. زیاتره وخت دا جمله هغه وخت کاریږي چې کله ته چاته وایې ستا خوښه ده، خپله خوښه ده. It's your choice یعنی ستا انتخاب دی، ستا خوښه ده. It's your choice. خپله خوښه دې ده. I brought it. I bought it. ما دا واخست. د بای دویم حالت I bought it. ما دا واغستو. Take a bite. یو چک واخله یا یو قب واخله. Take a bite. چاته چې ته وایې لږ ترې وخوره. I feel hungry. زه د لوږې احساس کوم. چې ته وږی شي ته ویلی شي I feel hungry. زه وږی شم. You want some. یو څه نور غواړې. You want some. یعنی لږ نور غواړې. You want some.